رب زدني علما. څنګه د ټنبلۍ او سستۍ سره په ژوند کې وجنګېږو؟ تاسو پوهیږئ یو له لویو مشکلاتو څخه چې موږ خپل په عباداتو کې لرو هغه سستي ده. خلک د سهار منځه ته نه کښېني د ټنبلۍ او سستي په خاطر. خلک د رمضان روژې بعده نور روژې نه نیسي د ټنبلۍ په خاطر، ولې چې دوی فکر کوي دا ډېر مشکل او سخت کار دی، او په داسې نورو شیانو کې په ژوند کې چې دا ټنبلۍ او سستي یو لوی مشکل دی. نو لکه څنګه چې ټکنالوژي په ژوند کې ورځ په ورځ پرمختګ کوي، وده کوي، نو همدا قسم سستي او ټنبلۍ هم ورځ تر بلې زیاتېږي. کله چې ته هر څه خپل په موبایل کې لرې، کله چې ته هر کار خپل په موبایل کې کولی سي، هر کار آنلاین کولی سي، نو خلک سست او ټنبل سي. نو څنګه په ژوند کې سستي ته ماته ورکو؟ موږ باید په دې پوه سو چې د الله سبحانه وتعالی لار اوږده لاره ده او دا مشکله لاره هم ده. په دې لار کې موږ ته ډېر مشکلات او امتحانات ګوري. نو دا یو له لویو حکمتونو څخه دی چې ولې الله سبحانه وتعالی خپل کور یعنی د کعبه شریفه په صحرا کې جوړه کړه، په دښته کې جوړه کړه. هغه امر وکړي چې دا کور په دښته کې جوړه کړي، په داسې ځای کې چې د دنیا او د نړۍ څخه جلا شوی وي. کله چې تاسو پوه سئ دا ستونزمن او مشکل دی، نو پوښتنه دلته راځي چې ولې الله سبحانه وتعالی د ساحل په اوږدو کې خپل کور د جوړولو امر او حکم ونه کوي؟ د ساحل ترڅنګ په ساحل کې یا چیرې چې ډېر سرسبزه وي، شنه شنه ځایونه وي، ولې داسې ونه کړه؟ علما فرمایي په دې باب کې چې مکې مکرمې ته د تلو لار ستونزمنه او مشکله لار ده، د سختیو ډکه ده. په دې کې ستونزه او مشکلات هم راځي. نو موږ ته دا درس راکوي چې د الله سبحانه وتعالی لاره ده او د الله پاک لاره د سختیو ډکه ده. دا د مکې د لارې په څیر ده. نو لکه څنګه چې تاسې مکې ته سفر کوئ، نو دا به تاسو ته درس درکړي چې دا د الله عزوجل لاره ده. د هغه مشکلات دي چې تاسو ته به په ژوند کې مخ کېږي. نو نظر دلته راځي چې څنګه دا لار ته دوام ورکو او سستي او ټنبلۍ ته اجازه ور نه کړو چې په دې لارې کې موږ ته خنډ جوړ سي. دغه سوال دی چې موږ یې غواړو جواب یې لاسته راوړو. څنګه سستي ته ماته ورکړو؟ په اسلام کې موږ باید پوه سو چې د ژوند تر ټولو لوی هدف د الله سبحانه وتعالی عبادت دی. دا هغه اصلي هدف دی په ژوند کې، او دغه هدف چې د الله سبحانه وتعالی عبادت وکړو، الله پاک د قرآن عظیم شان په اوله برخه کې یادونه کړې ده چې هغه په سورة فاتحه یعنی الحمدلله شریفه د سورة فاتحه هغه مرکزی آیات کوم دی؟ هغه ایاک نعبد و ایاک نستعین دی. دا یې اصلي او تمرکزي آیات دی. د سورة فاتحه دا آیات په حقیقت کې د ټول قرآن عظیم شان خلاصه ده، مفهوم دی، د حقیقت په توګه د هر انسان د ژوند خلاصه ده. ایاک نعبد، موږ ته د الله سبحانه وتعالی له لوري امر سوی چې په خپله ژبه او په زړه اقرار وکړو چې یوازې ستا عبادت کوو. عبادت همدا موخه او هدف دی. څنګه عبادت وکړو؟ د الله سبحانه وتعالی عبادت څنګه وکړو؟ وسیله یې څه شته؟ د الله سبحانه وتعالی عبادت معنا څه شته؟ یعنی د الله سبحانه وتعالی عبادت وقف ته اړتیا لري، وعدې ته اړتیا لري، ژمنې ته ضرورت لري. دا په سستۍ او ټنبلۍ باندې مخ ته نه ځي. او د آیت دوهمه برخه دا ده چې موږ به دا هدف څنګه پوره کوو، او دا دی چې و ایاک نستعین، او یوازې ستا څخه مرسته غواړو. چې زموږ هدف په ژوند کې دا دی عبادت وکړو د الله سبحانه وتعالی. نعبد، د هغه د عبادت کولو معنا څه ده؟ تاسې باید تل خپل په ذهن او په زړه کې دا وساتئ، ایاک نستعین، موږ یوازې ستا څخه مرسته او مدد غواړو. د چا څخه؟ د الله سبحانه وتعالی څخه. موږ یوازې له تا څخه مرسته غواړو کله چې ستا عبادت کوو، او دا یوازینۍ لاره ده چې الله تعالی د عبادت هدف پوره کوي. او دا یې په لنډه توګه جواب دی چې ته همیشه د الله تعالی څخه مرسته وغواړه کله چې دا ستا عبادت کولو ته راسي. نو په همدې خاطر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعا څخه چې معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه ته ورښودلې وه، ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو څه ورزده کوي. وی فرمایل ورته چې فلا تدعن دبرة كل صلاة ان تقول، یو دعا ورزده کوي. وی فرمایل ورته چې ای معاذ، زه ستا سره محبت کوم د الله تعالی په خاطر. دلته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت او شفقت ته ګوري. ورته یې وفرمایل د هر منځه بعد مه هېروه مګر چې دا دعا ووایه، اللهم اعني
على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. علما کرام فرمایي چې کله چې تاسو د لمانځه اخر برخه ته راسئ د سلام څخه مخکې دا دعا وکړئ: اللهم اعني، یا الله ما ته توانایي راکړه، ما ته قوت راکړه چې تا په یاد کړم، ما ته د دې توان راکړه ځکه په خپله دا نسم کولی، که زه په خپل وړتیا تکیه وکړم زه به ناکامه سم، ولې چې زه سست یم، زه ټنبل یم، نو ما ته د دې توفیق راکړه چې تا په یاد وساتم. اعني على ذکرک و شکرک، او بهترین ذکر الله تعالی ته شکر هم دی چې تاسې ورڅخه شکرګزار اوسیږئ. و حسن عبادتک، د خپل عبادت د بشپړولو او سمبالولو په ښې طریقې سره کولو لپاره دا دعا وکړو چې موږ د الله پاک څخه توانایي او قوت غواړو چې توفیق راکړي هغه په یاد وساتو، شکرګزار ورته اوسیږو، او دا دعا باید د حسن عبادت په شان وي چې د الله تعالی عبادت په سمه طریقې سره وکړو. نو دغه دعا ده چې تاسې باید د هر لمانځه بعد ولولئ، د 5 وخته لمانځه وروسته، او حتی د نوافلو بعد هم دا دعا وغواړئ. او په دې دعا کې موږ اعتراف کوو چې موږ په خپله څه نشو کولی، د الله سبحانه وتعالی څخه مرسته غواړو. الله سبحانه وتعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې دغه ښه عمل وکړو. دعا دا ده چې اللهم اعني على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک.